د دې ورځې مبارکي هم ټول ولس او ملت ته او د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندې کوم او تبریکي ورته وایم. الحمدلله د افغانستان چې کومې ورځې د ازادۍ دي هغه ډېرې دي. افغانستان یو داسې ملک دی چې په هیڅ ملک کې دغه ازادۍ چا ترلاسه کړې نه دي. خو کومه د ازادۍ ورځ چې آخري چې د 24 د اسد سره سمون خوري، د دې ورځې یعنې د هغه فتوحات چې الله پاک موږ تاسې را په برخه کړې ده، دغسې خارق العادته فتوحات او دغسې ازادي په هیڅ وخت کې نه ده راغلې. نو ځکه د داسې ازادۍ د ورځې طبعا چې کوم د سیمې ملکونه یا کوم نور ملکونه چې اوس په ښکاره یا په پټه د افغانستان دغه فتوحات چې اوس موږ قرار پکښې لرو، تقریبا چې 2 کاله دا دي تېر شوي دي، هغو ته د زغملو وړ نه ده. قربانۍ هم ورکول شوي دي، خو د دغو هېوادو بیا دې ته فکر نشته چې په دې هېواد کم حالات تېر شوي دي.